امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دینی مدرسې جوړې کړې وې. لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې زه جوړه کړم بل څوک جوړوي، خو مونږ چې مدرسې جوړولو چندې وله غواړو، ډېرې چندې نه خو مسله چلېږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام په خپله کوو. د هغې استادانو له تنخواګانې به په خپله ورکولې، د هغې طالبانو له خوراک او څښاک ته د جامو پورې ضروریات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه و. تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې 14 مدرسې وې، درسونه غټ غټ 14 غټې غټې مدرسې. دا بسات هغه وې چې د هغې نګراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله. بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته. اگر چې هغه مدرسې داسې نه وې لکه زمونږ استادو د مدرسې دي، هغې کې به د احادیثو د فقه درسونه کېدل، او په دغه مدرسو کې چې څومره استادانو د هغې انتظام ټول د امام صاحب په ذمه و. چندې مندې سوالونه به یې وله نه کول، او که ته وایې دا دونه پیسې کوم ځای وې، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و، ډېر لوی زبردست هغه تاجر و، تجارت به یې کو. او بیا د کپړې تاجر و، دا کپړه به یې اخیستله او هغه به یې خرڅوله، او د هغې ډېر لوی مارکیټ یو، ډېر لوی انتظام یو. نو د کپړې تجارت به یې کو، د هغې سوداګري به یې کوله. او ایمانداري څونه وه، یو ځل یو کس له کپړه ورکړې وه په مضاربت ته دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکړمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه، او چې څومره ګټه وکړي نیمه ګټه ستا او نیمه زما ده. پیسې به زمئ او مزدوري او عمل به ستی، او چې څومره ګټه یې به نیمه و. دې ته مضاربت ویلې کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاله کپړه ورکړې وه یو سړي له، زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که تجارت پکې کوه، او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما. سړی راغله هغه کپړه یو ښار ته یوړه. ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټیم تېر کولې، کپړه نه خرڅېدله که څه چلو؟ وی نه صاحب، زه چې کومې علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه، نو هلته د کپړې قات کو. بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي، ودرېږه چې ګان شي بیا به خرڅوم. دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دي. نو ده وی چې ما کپړه یوړه، نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده، نو ما هغه کپړه خوندي کړه. ما وی ودرېږه چې دا کپړه سنبال کړم، نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به یې خرڅه کړم. نو صاحب کې مې ښوده، نو چې ورو ګرانېده ما نه خرڅوله. نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شوه او ښه خلکو ته ضرورت شو، نو بیا مې خرڅه کړه، نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه. زرګونه درهم په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه، او صاحب نیمه سته او نیمه زما. سړی خوشحاله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. پې خوشحاله ها د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجیزه فایده اخیستې ده. مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه، الله نه نه یارېږي؟ الله له به جواب ورکړې. اسم بعضې خلک یې غنم به راوړي، بازار کې دکاندار به ونه راوړي، غنم به راوړي، ابه کوندي کې چا باندې به نه خرڅوي. ولې؟ ورېږه شی ګرانېږي. دا ډېره لویه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه. کوم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي، چینې دي، غوړي دي، اوړه دي، غنم دي، دې لپاره یې خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم. د الله قهر او غضب له دغه ورکول دي. دا سړی د ده رزق ملوانجي کېږي او ورپسې کېږي به الله به له ده په دې رزق کې او له ده په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ نو برکت نه اچوي. دا یاد وساتئ. او مسلمان ته ضرر دی، تکلیف دی، رزق الله ورکوي، تاله هم درکوي، دی بل هم ورکوي. ته هم د خیاندودي به نه کوې. دا ډېره لویه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. هغه مال چې ته ګټې هغه هم نه لاړ شي، هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی هغه هم نه لاړ شي، لپنګ به ناست دی بیا د الله په دنیا کې، او الله سره سزا خو بیا جدا ده. وی ښه لا په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دې وګټلې، خوشحاله خاندې. ولې؟ ځکه کپړه ګرانېدله او تا وی ګرانه به خرڅه کړم او ګرانه دې خرڅه کړه. د مسلمان د مجبورۍ نه دې ناجیزه فایده اخیستې ده، ډېره لویه ګناه دې ګټلې ده. څومره ګټه ستا کېږي؟ نیمه.
وی چې دومره زر درهم مې کېږي. درهم نن سبا له 15 شپږ روپو برابر دی، شرعي درهم. دومره زره درهم مې کېږي. زر یې کور ته لاړ او هغه لی راوویستې، وایي دا ستا نیمه ګټه خو زه جیبه درکوم او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وي، اصل او چې څومره یې ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي. تا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې، نو ګټه به اوس ګوره سړی سوچ کوي نو ګټه یې صرف تقسیم کړي. نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولې تقسیموي، د ګټه تقسیم نه که نه. کوم خلکو چې د ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه. نه نه نه، هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کا. او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی، اصل قیمت هغه باندې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی، هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي، پته یې پکې نه لګي. نو اصل د کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه مې اوس په غریبانو تقسیم کا. او تا محنت مزدوري کړې ده هغه د جیب نه ته خپلې نیمې پیسې وه. دې ته ایمانداري وایي. غټ تاجر او سوداګرو ایمانداري پکې دی ته. بعضې خلک اوس هم امام ابو حنیفه رحمت خبرې کوي، امام صاحب داسې دی، امام صاحب داسې دی. امام صاحب موږ تمام څوک ونه رسي، نه په علم کې او نه په تقوا او پرهېزګارۍ. یو سړي دې پیسې قرض کړې وي 20,000 درهم، 20,000 درهم دا دې یو سړي قرض کړې. دې زمانه کې تقریبا 15-16 لک روپۍ دې جوړي، دې ته قرض کړ. یو ځل په لارې خام شي روان شي، سړی هم روان دی. چې روان دی نو دې سړي چې دا امام صاحب ولید نو کو یو کوڅه ته روان شو. امام صاحب ورمنډه کړه، مټې ونیو، یاره که چېرته تښتې موږ نه پټېږي، لار بدلی. هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما کوې قرضه ده، ما نه ښکلې پیسې غواړي. وروره موږ ولې پټېږي، لار دې بدله کړه چې زه دې ولیدم. بعضې سړی چې قرضدار یې سړي وویني نو پټېږي دې، ولې پټېږي؟ وایي صاحب ستا په ما پیسې دي، قرض دې راپورې دی، ما سره شته دی نه او نیټه دې تېره ده، نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی نه شه. او چې کله پیسې برابر کړم راځم به. وی ښه ته زما مسلمان ورور یې، نو تا زموږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې دي او هغه در سره شته دي نه، نو ته حیا کې نه راځې. ته خو زما مسلمان ورور یې، راځه زما مجلس له پام کوه چې زما نه ځان پټ نه کړې. او تا باندې چې زما کوم 20,000 درهم پورې دي دا مې د الله په نزد درته وبخلې، ځه خپل کار کوه. وبخښي څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ وبخښي دې زمانه کې. استاد چې ما جومات له هغه 10 روپۍ درکړې یاد دي دي استاد، هغه چې درې مې جومات له اغوښتې وه، پکې چې مې اغوښتې وه، پلانکي له چې مې 2 روپۍ ورکړې وه، 15 روپۍ خیرات به وکړي، یو کال به یې یادی. او زمونږ څه خیرات رښتیا ووایه، نیکان خلک هم پکې شته، پاکان هم پکې شته، خو اکثر خلک چې تعلیم د ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپل نه خوري سوځېدلي. او خیراتي چې ملنګ لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو ابه هغې چې د ګونډي نه به ډکي، دا زمونږ خیرات. او مقبره کې چې کوم خیر پیټی اخواس هم نه قبلېږي، هغه د ریاکاره شی دی. خو اوړی هم کم اوړی، هغه صابون به اوړی چې جامې بچلی، ځان له کم راوړې خیرات کم کې، ځان له کم صابون اخلې کور له حاجي صاحب داسې ده که او خیرات من کم. دا زمونږ سوچ دی. حالانکې خیرات کول صدقه کول الله سره سودا ده. پکار دا ده چې تو خپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترینه سودا وکړې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ستا په چا قرض پورې دی او دی غریب دی ور ویې بخه، که مالدار دی مهلت وله ورکړه، مالدار نو خیر دی مهلت ورکړه، او که غریب دی ورته وبخه. قرضداري ته څه وایي؟ هغې ته څه وایي؟ مثل الغني ظلمن. ګورې که ته مالدار یې پردې قرض در پورې دی، وایي نن در کوم سبا در کوم، دا تم ظلم کې نیټې کوره ده، فورا خپل قرضه ورته خلاصه کړه. دواړو طرفونه ظلم شروع. ته ما یو 10 روپۍ درکړئ، جوړه دې مهلت درنه درکړو، بیا سټیټ ده نه غواړم سود. نن سبا پروګرام دا شروع دی، ډېر خلک سود خواره دي، پیسې به ورکړي، هلکه دا به میاشت پس راکړې چې میاشت دې ته پوره شي راوړه، که نشته دونه سود به راکړې. نه په وته یو څو پته منافع وي نومونه وله بدلوي، هغه ټیم راشي بیا نشته دومره خو زیاتي به راکړې. دا خو زمونږ او ستاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار دی خو چې په چا دې پورې شوې به توبه وباسه، د مور پیري بیا د دوکاندارانو نه تپوس وکړې که نه دی تپوس وکړې. دوکاندار هغوی څه سرمایه وي؟ یو 50,000 20,000 13,000 او 1,000 1 لک روپۍ د دوکان کې ټولې دي، دا د هغې غریب اړي موړي ده دې ساتلې. هلته ټول قرضدار یې وکړې، خو چې چاچی یې وړل، چیني یې وړل، پی یې وړل، بس د مور پی. دا سوچ نه کوي چې مړ به شم،
نمبر پته خو نه لګي وارثان تی نه ورکې ستا بچي به څه ورکړي ته خپله غاړه نه خلاصوې ستا بچي به ستا غاړه څه خلاصوي دواړو طرفونه ظلم شروع دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا تو بزرګۍ ته ګوره پرې ښه په دې وجې چې په تا زما پیسې پورې دا زما مجلس پرېښی دی راځه مجلس ته الله لپاره مې ته توبه دا تقوا وله ټوله شپه د رب العالمین عبادت دی کوو د شپې به د قرآن حکیم ختم کوو 2 رکاته نفل یو رکات یو د قرآن حکیم ختموه بل رکات کې بل د قرآن حکیم ختموه بعضې خلک په دې باندې هم سوال کوي یاره وایي دا خو ډېر ګران کار د شپې په 2 رکاتو کې 2 د قرآن شریف ختمول دا خو د انسان عقل نه لي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت و کرامت دا عقل نه بار خبرې عقل بالکل ستا نه لي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقع لیکلې ده هغه به 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو اول نه اخره پورې 6 ګنټې صاحب د هندوستان چې څومره علما او قاریانو هغې پرې راپاڅېدل بیا راته ګناه کې ظلم کې نبی علیه السلام فرمایي 3 ورځو نه مخکې به قرآن نه ختمې 30 دن په 6 ګنټو کې ختمې دا جاتی دی هغه وایي داسې وکړه کښېنئ کښېنئ زه د قرآن شریف ټول وکړم که مې ختم کړ خو ټیک ده او که مې ختم نه کړ تاسو خبره به ټیک د دیری په جامع مسجد کې چې څومره علما وو مشهور لوی هغه غون شو او دا لوی قاریان دا غون شو حافظان چا ورته جیز قرآن یاد و هغه ورته غوږ کېښود او چې چا ته یاد نه ورغلو قرآن شریف لاس کې ونیوه او د مازدیګر مونځ وشو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ورته قرآن شریف د تلاوت شروع الحمدلله نه ورته شروع کړه د ماښام بانګ یې نه ویلې چې والناس ته ورسېد ماښام بانګ نه ویلې چې والناس ته ورسېد طی الزمان او طی المکان دا زموږ تصوف یو باب دی مستقل رب العالمین بعضې ورکوي انسان ته زمانه رانږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار وایي دا کرامت کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بنده نه چې پیغمبر نه یو مسلمان بنده د هغه نه داسې یو کار والي چې هغه د عقل نه خلاف دې ته کرامت وایي او طی المکان بعضې وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي په لاره رواني الله تعالی ورته ځمکه راغونډه کړي د هغه دا خیالي یو ګنټه کې څونه مزل کېږي دله الله تعالی داسې یو طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټو په 3 منټه کې هغه مزل کړي 15 شوارو کې چې کم کار کېږي هغه الله تعالی په ګنټه کې رده نه وایي دا نیکانو بندګانو رب العالمین دا طاقت ورکوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د کرامت خاوند و نو که هغه په شپه کې 2 ځله په یو رکات کې یو ځل په بل رکات کې بل د قرآن حکیم ختمو بېشک بالکل د عقل نه خلاف و بار خبره ده خو د کرامت نه بار خبره نه دا د هغه کرامت و د هغه بزرګي وه د هغه نیکي وه نو شپې به یې قرآن حکیم ختمو زبرې به لګي او طالبانو ته درسونه به یې ورکول او د قرآن او د سنت مسایل به یې وختل دا د هغه مشن و د هغه پروګرام او مجاهد څومره استاد دی د حماد دی یو ځل د خپل استاد دوره دی حماد هغه ډېر خفه ناست امام صاحب رحمت الله علیه ورته و چې استاد جي ولې پریشانه ناست وی په 2 وجو پریشان یم یو خو دا دی چې زمونږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري دا دهري هغه خلک دي چې الله نه مني نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې دې خلک یې ګمراهان کړل د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته خدای نشته الله نشته نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل زه خو په دې ډېر پریشان یم دویم مې بېګا یو خوب لیدلی د هغه خوب د وجې نه پریشان یم خوب دا دی چې بېګا زه خوب وینم چې یو اونه ده اونه شنه او په هغه اونه کې شنې شنې پاڼې وړې وړې کچه پاڼې یو خنځیر راغی او د هغه اونې نه هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې بالکل یې اونه د پاڼو انتشه کړه او بیا هغه اونه په مین وشلېده چې وشلېده رالې یو زمری راووت زمری چې راووت په هغه خنځیر باندې حمله وکړه او هغه خنځیر یې داسې بالکل ښه نیو نیکو دا اندامونه یې والا پرې کړل او خنځیر یې په هغه تات باندې ټوټې ټوټې کړ مړ شو دا خوب مې لیدلی دی او ډېر زیات پریشان یم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي مه خفه کېږه دا خو د خوشحالۍ خبره دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره خوب خو ډېر مزېدار دی څنګه وی دا اونه چې ده نو دا تی دا زما استاد یې ته دا ونې او دا څومره شنې پاڼې کې تاوجې دي په دې اونه کې دا کچه مسلمانان دي دا واړه دا کمزوري مسلمانان دي وړې وړې پاڼې دي
دا واړه مسلمانان دي او دا خنزیر چې تاولید چې دا پانې کوري دا د دهري دی دا دهري د خنزیر په شکل تا ته الله وکړو دی راغی او دا کچا مسلمانان چې دا کم کمزوري مسلمانان دي د شنو پانو په مثال دي دا ټول وخوړل یې خنزیر وخوړل دې دهري وخوړل ګمراهان یې په عقیدې والا برباد کړ بیا راونه شنې د نو زمري ته راووته نو ته اونې ته اوښلې دې زه نه راووتم زه ستا شاګرد یم زه هغه زمری یم او زه زمري دهري به کړ یا دهري بدله برابر استاد خوشحاله شي دا خو واقعي در مزیدار خوب دی او امام ته رحمت الله علیه رب العالمین ډېر لوی پوه ورکړی ډېر جاتو کیارو ډېر عقلمند دا علم سره عقل ډېر ښه شی دی کوم علم سره چې عقل دی هغه هم درته ډېر ضروري علم سره پویا هغه پارتیبانو یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار دی که لس من علم د سره عقل پکې هم مصیبت دی پویا والا پکار دا پویا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر انتهایی پویو خدای پاک هغه له سوچ او سمجھ او پویا ورکړی وه بس رغوت میدان ته اعلان و هغه دهري مطالع هغه له ورغوي خلکو عقیدې بربادې مقابله کو بادشاه لاله بادشاه سلامت تل یو سړی راغلی دی دهلي دی او د خلکو عقیدې بربادوي هغه وی دا مقابله به پته داسې خو زه دې نشم هنر کولی ډېری ولا زه سره مناظره کوم مقابله بحث کوم ټیم یې مقرر ټیم یې مقرر کړه د بادشاه دربار کې دنیا خلک را جمع شو هغه سړی چې دهري دی او خدای نه مني هم دي د هغه ملګري هم ناست دي امام صاحب رحمت الله علیه شال بشال جامو کې دی مو راغی دهري ورته وایي چې ما سره به څوک مقابله کوي امام صاحب ورته زه به در سره کوم لرې شوي ته خو را کوټه ونیولې ته ما سره مقابله کولی شي ورشه چې ته لوی استاد دی راوله ته ما سره مقابله نه شوي کولی امام صاحب ورته وایي زه که راکوټ یې مولیم او کار چې مو خو سره مقابله کوم اوس به دې پته ولګي چې ته په حق یې او که زه په حق یې هغه دهري هوښیار و هغه یو بل نه به سوالونه ته زه به ستا نه سوال کوم ماله به د هغې جواب راکړي او بیا سته ما نه سوال کوم زه به ستا سوال جواب در کوم ډېره ښه باغچه ناست دی دربار کې خلک هم ناست دی دهري ورته وایي عجیبه سوالونه پې کوي لومبی سوال مې دا دی چې تاسو وایئ چې د الله نه مخکې څه شته نو به ترې وروسته څه شته اول هم دی او اخر هم دی د رب العالمین نه مخکې څه نو بس الله او د الله نه وروسته هم څه نشته هغه الله دی د دې مخکې څه شته ازلي دی د دې وروسته څه شته ابدي دی مونږ به ټول مړه شو هلاک به شو الله به مونږ نو رب العالمین موجود و درې یو مثال به داسې ما ته تاریخ کې داسې ما ته یو مثال به وښایي چې داسې یو شي وي چې د هغه نه د مخکې یو شي وي نه وروسته ځکه ما داسې یو شی وښایه اوس که دا لوډ سپیکر دی نه مخکې یو ځای شته دا کوټه ده دی نه مخکې د چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د دې جومات ته وروسته لار ده هغې نه وروسته د بل چا کور دی نو داسې شي خو دنیا کې نشته دی چې د هغې نه د نه مخکې یو شي وي د دې وروسته یو شي د دې مثال وښایه امام صاحب ورته وایي دا انسو د عدد دا شمېر درځي وایي وایه هغه وی 1 2 3 4 5 6 7 وی دا تپوس نه کوم چې د یو نه مخکې څه شی دی د ایک نه مخکې یو نه مخکې څه شی دی هغه وی د یو نه مخکې وزني شروع خو د یو نه کي په عدد کې په شمېر کې د ایک نه مخکې بل څه شی نشته په انسو کې وی ښه دا وایه 4 5 6 7 سل زر کرور ارب کرب زه ورپسې شابه لګیو لږ تات بس نو بس چپ شو وی شابه وایه وی نور خو ماله نه ده وایه ورپسې اخیري به ځان رسې داسې حد ته به رسېږي شابه وایه چپ کېږي به نه وی بس دا ماتې څونه انسي وي دې نه پس خو ما زه نور انسي نه وی دا تمام مثال وخو د عدد کم شمېر دی د ایک نه مخکې د یو نه مخکې څه نشته او چې ته څومره شمېر خلاص کړي نور ورپسې ځه اخر کې او داسې حد ته به ورځې ادارې نه پس به بل سم دي وی ښه دویم سوال دا درته کوم چې ته وایې الله عرض موجود دی د دې یو مثال راله راکړي پی راغوښتل پی یو لوی چا نعمان ته دې دهري ته وایي وی دا که پوښتنه کوم چې په دې پیو کې غوړي شته که نشته وی او بالکل غوړي پکې غوړي پیچې وشاربې مته ته جوړ کې او وی شاربې نه شولې اخواږې و بل خوا چې پوچې غوړي دي دې پیو کې غوړي شته وی او وی دا غوړي کم ځای دي په دې پیو کې اشوغه راواله دا غوړي ته مال راوړه دا په دې پیو کې دا غوړي په کم ځای کې موجود دي وی دا په دې ټولو پیو کې موجود دي
نه وی یو خاص ځای کې وي وی خاص ځای کې نه دي دا پیو وی که دا ډرم د پیو ډېر اوږد شي او ډېر پلن شي بیا وی بیا په ټول پیو کې دا غوري پراته دي خواره پراته دي نو ته څنګه وایې چې ته داسې ماته د الله متعلق یو مثال وښایه چې الله هر ځای موجود دی لکه یو مثال ماته وښایه دا دې مثال شو که نه دا غوري په دې پیو کې که پی 10 ډرمه شي که لوی حوض شي که دې دریاب هم راشي هر یو جز کې دا غوري خواره پراته دي وی ښه دا درېیم تپوس ته نه کوم چې ته وایې چې الله هر چا ته ګوري د دې یو مخارج کې ماته ښکاره یو مثال وښایه چې ماته پته ولګي امام صاحب ورته وویل شمع راوړی شمع چې شمع یې پرې راوړه بله یې کړه چې بله یې کړه نو امام صاحب ورته وایي د شمع مخ کوم طرف ته دی دهري وایي کوم طرف ته چې هغه نه وایي دې طرف وایي ته هلته کښېنه اوس یې مخ کوم طرف ته دی وایي اخوا وایي هلته شاته کښېنه وایي اوس یې مخ کوم طرف ته دی وایي دې خوا وی دې بل طرف ته کښېنه چې کېره اوس یې مخ کوم طرف ته دی دې بل ته او چې کوم سړی بری بس وي چې مخ یې کوم ته دی کور ته وی دې مثال شو که بجلی نه باطی نه چې کوم خلک په کوم طرف ته تودي سپومۍ هر سړی وي دا سپومۍ ما ته ګوري هسې ده که نه چې په کوم طرف روان یې هر سړی وي دا سپومۍ ما سره په چکر روانه ده دې مثال هغه دهري ورته وایي چې ښه یو بل تپوس ته نه کو په دې وخت کې ستا خدای څه کار کوي دا راته و چې دې وخت کې ستا خدای څه کار کوي امام صاحب ورته ګوره 3 تپوسه تا وکړل اوس ته راکوشه چې بیا 3 تپوسه زه وکړم هغې نه پس به بیا ته بل تپوس کوې یاره وایي دا خو ټیک ده نو هغه دهري راکوز شو او امام صاحب په کرسۍ کېناست وایي وایه که نه تاسو سوال به څلورم وی څلورم سوال مې دا چې ستا خدای اوس دې وخت کې څه کوي وایي زما خدای دې وخت کې دا کوي چې ستا غوندې بېوقوف او قمقل سړی د دې کرسۍ نه راښکته کوي او ما به کېنی دا زما د الله کار دی هغه دهري رب العالمین مسلمان هغه الله مسلمان عجیبه پوهه الله ورکړی یو سړی یو عالم و د امام صاحب سره روانه دې مجانو ته د خلکو بعضې رقیبان یې خو چې خالې خاته کې ونښلي نو بیا رامنډې وایي نو هغه ملا صاحب چې امام صاحب سره روانه هره زمانه کې بدقسمتي زموږ د بوډیانو کې دا مصیبت ته دی هر قوم کې یوازې بولام نه هر چا خپل دغه کې یو بل سره نه دی دا ما په الحمدلله ټولو سره علما مې ټول په طالبانو او مولیانو نکال حاصل مې کو حسد بغض دې کې نه کوم چا سره نو یو عالم و د امام صاحب سره روانه وه نه دی بدې ردې به ورپسې یو ځل د عالم کې دی نه هغه کور کې ناست و د ښځې سره او ښځې سره څه مسله باندې چیر چال راغی چې چیر چال یې راغی نو دا ښځې ورسره خبرې نه کولې شپه ده دې ورته وایي ښځې خبرې کوه او ورسره خبرې نه کوي نو دا ملا صاحب ورته غوسه شو وایي که تر سبا ختو پورې تا ما سره خبرې ونه کړې داسې ورته ووایي که سبا ختو پورې دې وایي ما سره خبرې ونه کړې نو ته به ما په 3 طلاقو طلاق اوس دا دې طلاقونه به ګوره ځان ساتې واحد دي په بعضې حالاتو کې خو د الله نه دي ځان نه دې ساتې سړي خو نه خو الفاظو قتل که تبا ختو پورې دې ما سره خبرې ونه کړې به ما په 3 طلاق او 3 طلاق لفظ یې ووایي ظالم یو طلاق دې سړی وکړي نو ځا ګنجایش کېدی شي چې 3 وکړي نو بیا هم ګنجایش کېدی شي او چې 3 وکړي نو بیا قصه ډېره زیاته خطرناکه ده بیا جوړه ډېره پګلانه کېږي او چې دا خبرې وکړي نو د دې دا مطلب و چې دا ښځه به مې ویېرېږي نو ما سره خبرې به شروع او چې دا خبرې وکړو نو ښځې خولې له دې دوا کړو خولې پټه دلته تا تېر کړه دننه بار کېږي چې دا ښځه به ویېرېږي خبرې به شروع کړي چې دننه بیا دې راغې ښځې ته یې خوله ګډه کړه ښځه ورته په خولې لاس ایږدي چې با په مخه دې کړه یا ښځې دا خو سبا ختو والا د خولې ظالمې او په سبا راوخته نو ته به طلاقه شي او داسې طلاق یې 3 مې ویلي دي ګورئ نو بیا به څه کوې ماشومان بچي دي دې سره به څه کوې ښه به خبرې شروع کړه خو ښځه ورته په لاسونو اشارې کوي ښځې له هم خله پوخ کړی دی خله یې ولې پوخ کړی دی خله یې به پوخ خبرې به یې کوي که نه بس هغې هم په زړه کې سوچ کړی چې خدای دې ستا بیخ او بنیاد وباسي خو چې تباه راوکړي چې د نخوښلا رژیم دی اشارې ورته کوي او دې ورته اخر منتونه هم کوه په خپو هم ورته پرېوځه او صاحب هر قسمه خواري ظالم کو چې سړی ګیر چې بیا ورته کوي ګیر دی غریبو منتونه هم کوه ظالم کو چې د خدای خاطر وکړه اوس دا سبا کرو کې چې دا ماشومان به یې څه کوي ته به څه کوې
او ته په لاس اشارې کوي چې زما خدای مل دی او ستا دی خدای تباه او برباد کړي چې تا نه خلاصه شم دې نه غټ جنت بل نشته. واقعي بعضې خاوند وایي جهنم یې جهنم، بعضې ښځه دوزخ یي او بعضې خاوند دوزخ. ښه اخلاقه کې بیا ورته مینتګاري کوه او ښځې خدای ته ښه مجبورې جلنده دی چې خبرې به تباه به خدای روکړي دله خلاصه شو. زه چې لکه سوچ کوی چې دا مسله خو بغیر امام صاحب نه حل کېږي. اوس نیمه شپه را بمنده شوې چې راغی د امام ونیبه رحمت الله د دروازه ډکولی. هغه ورته څوک یې پلان کې یم جي پلان کې یم اخو صاحب یو مسله د پېښه له دروازه کولو. امام صاحب وکړه تا خو ما به ډېرې خبرې کړې ته چېرې شوې یاره تی بس مافق واله مرته چې مې ویلې دي ما ته یو مسله پېښه ده ښځې ته مې خبرې نه کولې او ما ورته ویلي چې سبا خطو پورې راسره خبرې ونه کړې نو په درېیو طلاقو طلاق. اوس هغه د کافر لور خبرې نه کوي. غم شو د شیر دې خدای بنا چې ښځه ورواړه. اوس که سبا راوخته بیا به څه کېږي؟ نه هغه امام پې ورلي لمنه دا پاته نه خبره ده. ځه کور کښېنه خبرې ورسره کوه زه درځم الله به خیر. دې تلې کور ته ښځې سره بیا ناستې ښځو سره بیا خبرې مې او دې سبا ته ګوري چې خدای تباه خو دغه دې رانږدې شو. بیا راغله وایي د امام صاحب پسې د خدای لپاره امام صاحب څه چل وکړه. وایي له مړه درځم که نه خو دا سبا ته وختلې بیا ترې ښځې سره کښېنه خبرې کو درله بیا دې تلې ښځې له بیا ورته ناستې مینځداري ورته کوي او سره یہ خبر ہے کہ بیا په منډه امام صاحب داسې معلومیږي لکه چې ته زما له مطله نه جوړه او که دا سبا راوخت ماشومان بچي مې دي ښځه مې ده دا څه په مدانجه وغوړېدم د خدای خاطر وکړه د مسلې که څه حل د سړي دا راله راوباسه. یاره ویل سبا دغه نه خو لږ ویستمه مانځه نن زه له سره ځم امام صاحب ورسره الله سبا ختو ته خو لا ټایم شته دی لا نه دی ختلی. دې ته وایي ځه کور کښېنه ښځې ته خبرې کوه. امام صاحب راغی د سبا د خطو نه مخکې لا سبا نه دی ختلی په جومات کې بانګ ووی الله اکبر الله اکبر. ښځې دا ګمان وکړه چې سبا خو راوخته ځکه ملا خو هله بانګ وایي چې سبا یوخي نو بس خسري ته وایي حقه د ملا بانګ وایي سبا راوخته تا نه د خدای خلاصه کړم زه ستا د په دې طرف په مخه او زما په دې طرف په مخه. امام صاحب ول اواز ورکړي سبا لا نه دی ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړې بانګ یې ورته سبا نه مخکې وویل سبا نه دی ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړې طلاق ختم طلاق نه کېږي. دا د هغه خو ښه خبره مو شوه د دوو مسلمانانو منځ کې ښځه خو ناپوهه ده کمه کړله بعضې ناپوهې ښځې بېدا یې خاوندانو سره چیر او چال خوا دې خوا نه هغه مسله چې جوړه شي ښه خبره ولې د ښځې د خاوند روانه شوه د دوو کورنو په منځ کې دشمني جوړه کړه اختلافات جوړ شو. الله یې د دې نه مسلمانان محفوظ وساتي. دا د هغه هوښیارتوب و د هغه پوهې و د هغه عقل و زیرتیا الله ورکړې وه پوهې الله ورکړې وه او لوی لوی شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید وی الله سره څه وکړل وی الله وبخله وی ما ته رب العالمین وفرمایل چې ای امام محمده په دنیا کې مې ستا په سینه کې د خپل کتاب علم اچولی ستا سینه مې د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکو دمه وکړه. دا مې تپوس وکړو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ځای کو وی هغه د ما نه بره مرتبه کې ناست وی بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته امام ابو یوسف ته چې بره مرتبه کې دی زه استاد امام ابو یوسف استاد امام صاحب وکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دی وی د هغه خو تپوس مه کوه هغه خو په ډېرو لوی چتو مرتبو کې پورته ناست. نو دې امامانو حضراتو د قرآن نه او د احادیثو نه مسایل وکړي